افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان د لوی وبخونکي څښتن طلا په نامه راځو د نن ورځې په درس باندې شروع کوو. په تېر درس کې مو دوستانو نومینټیف حالت په جزئیاتو سره ویلی وو. نن راځو اکوزاتیف حالت وایو چې اکوزاتیف حالت څه ته وایي، کوم ویربونه له اکوزاتیف حالت سره راځي، کوم حروف اضافه له اکوزاتیف حالت سره راځي، او څنګه پوه شو چې دا حالت اکوزاتیف ده که داتیف ده او یا که نومیناتیف ده. راځو له تعریف یې شروع کوو چې اکوزاتیف څه ته وایي. اکوزاتیف وینفعل مفعولي حالت، وینفعل هم ورته وایي، اکوزاتیف هم ورته وایي، پښتو کې مفعولي حالت. دا هغه حالت دی چې په یو چا او یا په یو شي یو څه کیږي. دا تعریف ته دوستانو اکوزاتیف حالت هغه حالت ته وایي چې په یو چا او یا په یو شي یو څه کیږي. نوټ: کله چې د اکوزاتیف حالت کې پوښتنه کیږي نښې دا دي: څوک یا څه شی، وین اودر واس. دوستانو دغه تعریف دا او دا نوټ په دقیقه په سم ډول باندې سره زده کړئ. ښه راځو اوس وایو هغه ارتیکلونه چې له اکوزاتیف حالت سره راځي. مفعولي حالت: bestimmten Artikel im Akkusativ، معین ارتیکل په مفعولي حالت کې اکوزاتیف حالت کې. د مذکر لپاره څه ده؟ دن ده. د مؤنث لپاره د ښځینه لپاره دی ده. د خنثی بجان لپاره دست ده. د جمع لپاره دی ده. دا معین ارتیکل دی په اکوزاتیف حالت کې. اوس راځو غیر معین ارتیکل په اکوزاتیف حالت کې وایو. unbestimmten Artikel im Nominativ، غیر معین ارتیکل په اکوزاتیف حالت کې. د نارینه لپاره اینن ده، د ښځینه لپاره اینې ده، د خنثی بجان لپاره این ده او د جمع لپاره نسته. غیر معین ارتیکل په نومیناتیف حالت کې د جمع لپاره نسته. کاین معنا چې نسته. ښه راځو اوس څو مثالونه پکې حل کوو. Was ist du gerade، تا اوس څه شی وخوړله یا اوس څه شی خورې. Ich esse den Apfel، زه مڼه خورمه. اوس سوال دلته ده چې څنګه پوه شو چې آیا دا اکوزاتیف حالت ده او که نه ده. دوستانو موږ ویلي وو چې د اکوزاتیف حالت کې د نښې د پوښتنې نښې څه دي؟ یا وس وي یا وین وي. دلته وس ده، وایي څه شی خورې اوس. Ich esse den Apfel، د اپل یا د مڼې ارتیکل څه ده؟ دیر ده، او دیر په اکوزاتیف حالت کې په دین باندې تبدیلیږي. د مؤنث لپاره په اکوزاتیف حالت کې معین ارتیکل څه ده؟ دین ده. و د مذکر لپاره په بخښنې سره د مذکر لپاره په اکوزاتیف حالت کې ارتیکل څه ده؟ د نارینه لپاره دین ده. Wen holst du von der Schule ab، ته له مکتبه څوک راوړې یا راجګوې. Ich hole das Kind von der Schule ab، زه له مکتبه ماشومان راوړم. دلته په وین باندې ګوره پوښتنه شوې ده. موږ پوهېږو چې دا اکوزاتیف حالت ده. درېیمه جملې ته راځو. Wen triffst du heute، له چا سره نن ملاقات کوې. Ich treffe heute den Lehrer، زه نن له استاد یا معلم سره ګورم. ښه دوستانو اوس هغه ویربونه وایو چې هغه له اکوزاتیف سره راځي. دوستانو په دې برخه کې ویربونه په سلهاوو ویربونه دي چې له اکوزاتیف سره راځي، خو موږ د یو څو دانې راخیستې په دې باندې اکتفا کوو د اوس لپاره. اسن خوړل، سهن لیدل، مستهن کامیابېدل، فرګسن هېرېدل یا هېرول، هبن درلودل. راځو جمله کې استفاده کوو. Er hat den Test bestanden، هغه په امتحان کې څنګه سو؟ کامیابه سو. دلته دوستانو دا حد څه ده؟ دغه هبن گردان ده. هغه په امتحان کې کامیاب شول. دلته په دې جمله کې څنګه پوه شو چې دا اکوزاتیف حالت ده؟ ځکه دغه هبن ورب سره راغلی ده. پوه شو هبن ورب سره راځي، اکوزاتیف سره راځي. او د دغه تست چې ده د امتحان ارتیکل چې ده دیر ده. دیر په اکوزاتیف حالت کې په څه باندې تبدیلیږي؟ په دین باندې تبدیلیږي.
hat den Test bestanden. هغه په امتحان کې کامیاب شو یا هغه امتحان پاس ک. Ich esse die Banane. زه کیله خورم. اسن هم له چای سره راځي؟ له اکوزاتیو سره راځي. او د اکوزاتیو حالت کې د ښځینه لپاره ارتیکل څه ده؟ دی ده. ښه راځو اوس هغه حروف اضافه وایو چې هغه له اکوزاتیو سره راځي. Präpositionen mit Akkusativ. حروف اضافه له اکوزاتیو سره. für لپاره، durch للارې یا للاندې. دا په جمله کې کله استعمال شي بیا پوهیږئ ورباندې. ohne بدون، دا له ساعت سره راځي همیشه. bis تر، gegen خلاف یا مقابل. das Geschenk ist für dich. دا ډالۍ د تا لپاره ده. اوس څنګه پوه شو چې دغه اکوزاتیو حالت ته له دغه پروپوزیشن نه څنګه شولو موږ وپوهېدلو چې دا اکوزاتیو حالت ده. das Geschenk ist für dich. دا ډالۍ ستا لپاره ده. ich komme um 5 Uhr. زه په 5 بجو باندې راځم. gehen Sie hier durch die Tür und dann gleich links. وای لاړ شه د دروازې له لارې نه او بیا ښي طرف ته چپ طرف ته تاو شه. gehen Sie hier durch die Tür. د دروازې په طرف باندې لاړ شه یا د دروازې لاندې لاړ شه او وروسته بیا چپ طرف ته. دا دوستانو هغه حروف اضافه و چې له اکوزاتیو سره راځي. یو څو دانې نور هم دي خو اوس لپاره همدا بس دی. اوس راځو یو تمرین څنګه کوو حل کوو. مخکې له دې نه دوستانو چې تمرین حل کوو تاسو ته یوه یادونه وکړم، هغه دا چې شاید څوک پوښتنه وکړي چې څنګه پوه شو چې دا اکوزاتیو حالت ده، نومیناتیو حالت ده او که داتیو حالت ده. د دې د جواب لپاره دوستانو تاسو باید په لومړي سر کې د هر یو د نومیناتیو تعریف په صحیح معنا باندې ځای چې نومیناتیو څه شي ته وایي. د اکوزاتیو، داتیو او جنتیو د دې ټولو نومونه مو په صحیح معنا باندې، تعریفونه مو په صحیح معنا باندې څنګه وي؟ زده وي. په دویم قدم کې دوستانو باید تاسو ارتیکل زده وي چې په نومیناتیو حالت کې کوم ارتیکل دی او په اکوزاتیو کې کوم ارتیکل دی، په داتیو او په جنتیو کې ارتیکل سره کم چنجیږي یا بدلیږي. دریم دوستانو تاسو باید ویربونه زده وي چې دغه ویرب له کوم یو حالت سره راځي، له اکوزاتیو سره راځي، نومیناتیو سره راځي، داتیو سره راځي او که څه سره راځي. څلورم دوستانو تاسو باید حروف اضافه زده وي چې دغه حروف اضافه له کوم سره راځي. دا مو چې کله زده وو بیا سل په سل باندې ورباندې پوهیږئ چې دغه حالت نومیناتیو ده، اکوزاتیو ده، داتیو ده او یا که جنتیو ده. اوس راځو تمرین ته. Übungen mit dem Akkusativ. له اکوزاتیو سره تمرینونه. Wählen Sie den richtigen Artikel aus. وای صحیح ارتیکل څنګه کړه؟ انتخاب کړه. ما دوستانو دلته په د ځای کې دا نوم راوړی د سره له ارتیکله. تاسو به څنګه کړئ؟ انتخاب کړئ چې دغه په اکوزاتیو حالت کې څه رقم ویل کېږي. Er kann der Baum nicht sehen. اوس د دې لپاره کوم ارتیکل راځي؟ den، die، das او که die کوم یو ارتیکل راځي؟ د دې لپاره ارتیکل څه راځي؟ den راځي. ځکه چې د ونې der Baum د ونې ارتیکل څه ده؟ der ده او der په اکوزاتیو حالت کې په څه باندې تبدیلیږي؟ په den باندې تبدیلیږي. اوس څنګه پوه شو دا اکوزاتیو حالت ده او که نه ده؟ دلته دوستانو دغه سهن څخه پوهیږو، دغه لیدل موږ ویلی چې دغه ویرب چې ده دا له اکوزاتیو سره راځي. راځو دویم مثال ته. Wer hat das Wasser getrunken? وای اوبه چا وڅښلې؟ خو دغه اوس په دې ځای کې په دغه خانه خالي کې څه راځي؟ den راځي، die راځي، das راځي او که die راځي. په دې خانه خالي کې څه راځي؟ das راځي. ځکه das راځي چې په اکوزاتیو حالت کې د das ارتیکل په خپله باندې څه ده؟ das ده، یعنی نه چینجیږي.
Wer hat das Wasser getrunken؟ د اوبو چا وڅښلې. اوس څنګه پوه شو دلته چې دغه اکوزاتیف حالت له دغه هبن څخه پوهیږو. دا هبن ورب ده چې موږ ویل چې هبن ورب له اکوزاتیف سره راځي، له دې نه پوهیږو چې دا اکوزاتیف حالت ده. ښه راځو دریم مثال ته. Ich verstehe der Satz nicht. اوس په دغه خانه کې څه راځي؟ صحیح حالت کوم یو ده؟ دین راځي، دی راځي، داس راځي او که دی جمع راځي، کوم یو راځي؟ په دې خانه کې دوستانو دین راځي، ځکه چې د دیر ساز ارتیکل د ساز یا د جملې ارتیکل څه ده؟ دیر ده، او دیر په اکوزاتیف حالت کې په څه باندې تبدیلیږي؟ په دین باندې تبدیلیږي. Ich verstehe den Satz nicht. صحیح حالت یې داسې ده. زه په دې جمله باندې پوه نه شوم، یا زه په دې جمله نه پوهیږم. څلورم مثال ته راځو. Das Kind hat eine Katze gefunden. خانه gefunden. هغه ماشوم یوه دانه پیشو پیدا کړله. اوس په دې خانه کې څه راځي؟ صحیح حالت د دغه eine Katze کوم یو ده؟ einen Katze، eine Katze، ein Katze، کوم یو راځي په دې خانه کې؟ په دې خانه کې دوستانو څه راځي؟ eine Katze راځي. ولې؟ هغه ځکه چې په اکوزاتیف حالت کې د مؤنث لپاره غیر معین ارتیکل څه ده؟ eine ده. Das Kind hat eine Katze gefunden. د ماشوم یوه پیشو پیدا کړله. راځو پنځم مثال ته. Ich kaufe ein Computer. زه اخلم یا ما واخیست یو کمپیوټر. اوس دوستانو په دغه خانه کې څه راځي؟ einen راځي، eine راځي، ein راځي. په دې خانه کې څه راځي؟ دا دوستانو د تاسو وظیفه ده چې د خانه کې څه راځي کومنټ لارې نه ما سره شریک کړئ چې د خانه کې څه شی راځي او ولې پکې راځي. ای راځي، بی راځي او که څه راځي. دا دوستانو د نن ورځې درس کوشش وکړئ له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو په ګډه باندې وکولای شو نورو ته خدمت وکړو. مینه او مننه.